صحابه چې کوم دی یو جنگ د پاره تیاری کوله. نو نبی رسول الله ورته وویل چې تاسو د جنگ د پاره ځئ خو پام کوئ چرته په ماشوم باندې چرته په زنانه باندې تاسو گزار ونه کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان مو امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو تاسو ته به د سرګ تصویر ښکارېږي چې فیسبوک کولاو کو نو یو نه واقعه به شوې وي د پښتنو سره جي. کله چې د پښتون داسې واقعه وګورو یا داسې کوم زیاتې ورسره شوي وي، داسې کومه دوکه ورسره شوي، نو ډېر خفه شو جي، ځکه پښتون دی ورباندې خفه کېږو. دا کوم هلک تصویر چې تاسو ته په سر کې ښکارېږي دا باجوړ علاقې سره تعلق ساتي. د سره هم ظلم شوی دی چې سهار رویچت شو، ما فیسبوک مې وکتو او دا ویډیو مې وکته، قسم په خدای ډېر خفه کړم جي، ځکه چې چرته زیاتې کېږي چرته دوکه کېږي جي د پښتنو سره کېږي. دې ماشوم سره څنګه زیاتې شوی دی، څنګه ظلم ورسره شوی دی. کوم کمپریسر ماشین چې دی دا یې د متیازو کې ورکړی دی او د هوا نه یې فل ډک کړی دی. کومې کولمې چې دي ډېره خرابې شوې دي، د هغې نه پس چې کوم دی دا ماشوم یې هسپتال ته بوتلی دی او هلته ډاکټرانو د ده علاج کړی دی. خوشحاله په دې شوم چې د ماشوم چې کوم دی وفات نه شو او بچ شو. د ټول اول خو زه هغه کسانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ته د اولاد درد چې کوم دی د دې پته تاسو ته څه لګي. د اولاد درد هغه چاته پته لګي چې د چا اولاد وي، یار څومره پې خفه کېږي، څومره پې نازېږي چې یاره زما بچی دی دا به راغټ شي، سبا هغه سره څومره محنت کوي، څومره خواري ورسره کوي چې سبا به دا راغټ شي او زه به په کور کښېنم، دا به زما دپاره مزدوري کوي. خو داسې خلک هم شته دی چې هغه د داسې خلکو بچو سره بیا داسې لوبې کوي. ډېر خلک په دې ځای کې کامنټ کوي وایي چې دا به دښمني وي ورسره. دښمني چې وي خو بیا هم د یو ماشوم سره دومره ظلم چې کوم دی نه دی کول پکار. صحابه چې کوم دی یو جنگ د پاره تیاری کوله. نو نبی رسول الله ورته وویل چې تاسو د جنگ د پاره ځئ خو پام کوئ چرته په ماشوم باندې چرته په زنانه باندې تاسو گزار ونه کړئ. که دا چېرته دښمن هم وي نو بیا هم د سره داسې ظلم کول نه پکار. بله دا چې په ماشوم باندې د الله تعالی حق نه وي، یار بیا تاسو څنګه که ستاسو ورسره دښمني وي نو بیا تاسو د ماشوم نه څه غواړئ. ډېره د افسوس مقام دی پښتنو، ځکه خفه شو چې یاره پښتنو سره دومره ظلم دومره غټې دوکې سره کېږي. تاسو به په فیسبوک باندې ډېرې زیاتې ویډیوز ګورئ، یاره نن پښتون سره دا شی وشو، نن یو کس رویچت شو هغه خپله مور ویشته، یاره نن یو کس رویچت شو هغه خپل والد سي ویشتو. نو چې دا خبرې په فیسبوک باندې ګورو نو ډېر زیات خفه کېږو جي. نو ټولو والدینو ته مې دا خواست دی چې پلیز په خپلو بچو باندې خصوصي خیال وساتئ چې یو موبایل تاسو ورسره وګورئ نو تاسو د هغې تپوس ترې کوئ، تاسو ورسره جیب کې پیسې وګورئ تاسو د هغې تپوس ترې کوئ، داسې کور له ناوخته راشي د هغې تپوس ترې کوئ، تاسو نن ورځ چېرته تېره کړه، دا پیسې در سره د کوم ځای نه راغلې، دا موبایل در سره د کوم ځای نه راغلو، داسې معلومات ورپسې کوئ. نو هېڅکله به ستاسو بچي ته داسې دوکې داسې کارونه ستاسو بچي سره نه کېږي. نو پلیز په خپلو بچو باندې خصوصي خیال وساتئ. دا ویډیو لازمي شیر کړئ چې نور ملګري ترې هم عبرت واخلي او په خپلو بچو باندې خصوصي خیال وساتي. او دغو کسانو له به زه دا پیغام کوم چې پلیز مه کوئ پردي بچي خپل بچي وګڼئ. د پردو بچو سره داسې ظلم مه کوئ، داسې نه چې سبا ستاسو بچو سره داسې کار وشي. هغه متل دی وایي چې مه کوه په چا وبشي په تا. نو پلیز مه کوئ. ښه ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره. نور ما له راکړئ اجازت. د الله په امان.